عزتمندو مېلمنو قربانو او ټولو قومي مشرانو سلامونه او عزتونه. خبرې ډېرې ښې کېږي، ټول پوه خلک یې، خو غضب دا دی چې تېر 40 کلونو راسې د دې خاورې سره چې څه وشو هغې بیانولو ته څه تاسو ټول خبر یې. بیا چې کومه یره ترهه باچاګردي د حکومت د غاړې نه کېږي هغې نه هم تاسو خبر یې. څونه وطن برباد شو، څونه بمان وډزېده، څونه نو که په هغې خبرې کوو نو وخت به خراب شي. خو سوال دا پیدا کېږي چې زما په نظر باندې چې موږ کومې خبرې کوو نو دا فریاد دی. لکه تاسو ما ته دا خو ویشئ چې دا لوی سکندر نه او د دارا نه راوالی په دې وطن د نن د ناټو پورې بلوسه کېږي. ولې کېږي؟ څه وجه ده چې ثابت دنیا ملا تړلې ده، ورځي دلتې باندې بلوسې کوي، حملې کوي، جنګونه کوي. نو یوه دا خو لاول دا ته وګوره د پنجاب مقابله والا پاکستان څه دی؟ خو پنجاب دی. تاسو باندې زما یو سوال دی، تاسو ما ته د پنجاب وسایل وښایه. ستا وسایل دي او ستا په هغه وسایلو دې وجې نه تا یری، تا دهشتګردکۍ، تا بدنامۍ چې ستا په هغې وسایلو باندې قبضه کلکه کړي، موټی کلک کړي. ستا سره چې څونه بجلۍ پیدا کېږي، ستا سره چې څونه اوبه ده، ستا سره چې څونه ډیمونه دي، ته په 1.5 روپۍ د بجلۍ یونټ جوړې په سوات کې او هغه ستا نه الي او مرکز ته وړي او بیا یې تاله په 200 روپۍ باندې واپس یونټ درکوي. تا سره ځنګل دی، هغه په پښتونخوا کې شته یا په جنوبي پښتونخوا کې لږ ډېر دی، کته نشته. که د سکو اوبه موږ د سوات نه بندې کړو، د سوات د سیند اوبه، خلک د تندې مري. په مري کې چې د سیل یو لویه اډه ده، په هغې کې د پښتونخوا نه اوبه وړي دي په سن 1928 چې ورته تاسو وایي یوه پیسه د دې ساعته پورې نه درکوي. ستا د بجلۍ پیسې مرکز ځان ته جمع کوي 13 کربه روپۍ ستا د بجلۍ په هغو قرضه هغه ته دربکو. لکه په کلي کې چې دوکاندار نه نسیه سړی او ته پیسې ووایي او د ما ته د شوې او دربکو 10 کربه روپۍ. دا صرف یوازې د بجلۍ. بیا ستا د رنګونه دي ټول ستا سره دي، ستا زمرود او ستا کومارین او ستا ګاټ او بیا ستا د هغې سره ستا سنگ مرمر او چپس او د رنګونه، سوات کې چاینکلی، هغه ټول ستا نه وړی شي. اوبه زما خرابه شي، ماحول زما ګنده شي، مزدوران زما مړه شي، هغه لارو ته وخېجولی شي، پنجاب ته ویوړی شي. ما ته اقوام متحده کاش کرل بند کړي، نو ما ته د هغې په بدل کې په سوات کې، په چارساده کې او په ګدون کې انډسټریل نور خوله مې پکې هغې په بدل کې انډسټریل سټیټس ما ته راکړی شي. چارساده یې بنده کړه، ټولې کارخانې، ګدون ټول بند کړو، سوات هغې ویوړي. خلک نورې لګوي. په دې تېرو 40 کالو کې چې دا غمیزه کېږي په بر وطن کې هم په لاندې وطن کې هم، په دې کې تاسو ما ته داسې یو شی وښایي چې په هغې کې یو سړی ولګي خپلو بچو له د یو 2 وختو ډوډۍ وګټي. زه په هایوې څه کوم، زه په موټروې څه کوم، د ځمکې نه اخلاص کوم، د قرض ځمکه ده، زرخیزه ځمکه ده، زما نه ځمکه لاړې شي زما بچي به خوري څه. دا خو کته د پنجاب د خلکو او د نورو خلکو دپاره د ټوریزم یو سپاټ جوړوي، سوات یې په مخه کړی دی ټول. زه به خورم څه؟ زه په سیلګرۍ څه کوم؟ ما ته څه پیدا ده سیلګرۍ؟ که کالام کې په واورو څوک لوبې کوي او که په ملم جبه کې کوي او که په بیره کې کوي، خو هغه خلک راځي. زه خو د بچو د ډوډۍ ګټلو نه نه یم وزګر، نه په واورو به څه لوبې وکړم. بیا تاسو وګورئ ستا سره دلته که موږ په سوات کې د فرنیچر لرګی د پنجاب نه یوې ورځې لپاره بند کړو، ټول به بېکاره نه شي.
صرف د فرنیچر لرګی. زما سره د ګنداري اثار دي، د هغې کلچر دی. دغه بودیزم زما سره 1400 کاله پاتې شوی دی. د نړۍ د ټولو نه غټه اساسه ده. دغه خلک ولې ماته یو کوم ځای خرڅوي، چېرته یې وړي، کوم یو یې ونیوی شو. زما خو ټول تاریخ کلچر کټ کټ دی چې د هغه د وید نه یې راوالي او تر ننه پورې هغه خلک ورانوي، هغه خلک وړي. خو غټه خبره چې ده دا خو به الو کېږي چې د حیا وطني او زه به که خوشحاله یم نه زه به بیا د چا سره خبره وکړم چې زما اوبه او زما قرضې او زما وسایل. لومبۍ خبره موږ ته چې راپېښه ده چې موږ ورکوي هغه د امن ده. دې 40 کاله هسې یو تپوس کوو د دې وطن سړی یم، حق لرم چې تپوس وکړم. زه 20 لکه پوج لرم او ښه په نازې لرم، په ډوډۍ پسې فروټ ورکوم او پیرني ورکوم او کیر ورکوم. سله مې ساتلې د وطن حفاظت له او د ځان حفاظت له. نو زه چې په سوات کې کور سره حلالېدم، د وینو لختي بهول کېدو، پلازې، دوکانونه، جوماتونه، مقبرې، هر څه په پورته ولاته. زما دا پوج کم دی. او څه د یو ورځې واقعه نه وه چې ناڅاپه یو سړی راغلی دی او حمله یې کړې ده او تللی دی. وړاندې کاروایي په سوات کې چې شوې وه نو هغه 14 یا 16 اکتوبر 1998 کې شوې وه او هغه تر ننه پورې جاري ده. نو زما دا دونه پوج دا په زرګونو کسان د انټلیجنس کسان، په زرګونو او په لکونو کسان د پولیس. نو زه دا حق نه لرم چې ماما تپوس وکړم چې دا دونه بمانه، دا دونه بارود او دا دونه شی ده په کوم بارډر راغلی، تاسو خو بارډر ساتئ. زه خو که په بارډر باندې بچي له چنچڼې په بارډر راوړم نو ما نسي جیل ته مې بیایي. نو دا دومره سامان د کوم ځای نه راغی او څنګه راغی؟ او په 14 کاله دهشتګردۍ کې، په حلالولو کې، په بمانو کې، په دې کې زما د ملیټري کوم ځای کې وه او زما د پولیس کوم ځای کې وه او زما د انټلیجنس کوم ځای وه. زه ورته ولې داسې پرېښودی شوم؟ ځکه خو د سوات په کوڅو کې چې واړه لوبې کوي نو پاکه خبره کوي. وایي چې وردي واغوندي نو پوجي دی او چې وردي وباسي نو طالب دی. نو دغې ملیټرۍ له دا پکار دي چې خپل وضاحت وکړه که دا خبره دروغ وي دروغ یې که او که رښتیا نو رښتیا یې که. ته خو عجیبه څوکیدار یې اوس ته په غلا او په وهلو او په ټکولو په ما د شروع وکړه، ښکلی څوکیدار یې. نو په دې وطن کې خاصه دا ده که کله هم ته د خپل حق تپوس کوې، هغه هر څنګه چي جو غدار ومي او کافر ومي او کمیونست ومي او د وطن دشمن ومي او دا ومي او دا ومي، ټول هر څه. نو داسې خو هم نشو کولی چې نه. خو که تاسو رښتونی یئ او یئ، ښکلي مشران لرئ، ښکلی خلک یې، یوازې په مشرانو نه کېږي. مشر هغه تکړی او هغه قابلي چې قام د هغه مرسته کوي، چې قام ورسره نه هغه غریب خو به څه وکړي؟ زما په نیز باندې دا خو هغه عامې شاري دي، هر ملګری به ښې زما نه ټول پوه دي، هوښیار دي، وسایل او دا او دا. خدای بندیانو د ورکېدو تابیا دې جوړه ده، پرېږده وسایل او پرېږده لارې کوڅې او دا او دا. وایي تا خو زما د ورکې تابیا کړې ده، تا زما د ورکېدو پوره خوبونه لیدل، خو زه پېښور یم، زه کابل یم، زه نه ورکېږم. هغه ځای یو را پتا شو لره بر کیا ہے؟ بولا کہ نظر چاند پوچھنے کے نازی خلق باندې اپریشن کې چې لره بر کیا ہے؟ بر نکاح نه ده او لرې اولاد دی. په دې کې څه تپوس کوي؟ خو لکه زما ګیله غټه ګیله دغه خو به مشران کوي ابوي، خو زما غټه ګیله ستاسو نه ده. ستاسو نه مطلب زه پکې ومیم دا عام خلک، ولکه وروره ستا ژبه نه مني. او د دنیا د پوهانو فیصله دا ده چې یو قوم ته په مزغو په لحاظ شل کې او په ژبه یې ګونګی کې نو ژبه ترې لرې کړه. نسانه ژبه لرې کوي، په نصاب کې نه پرېږدي، مشران دله پکې نه پرېږدي، سکول او کالج کې نه پرېږدي. نو هلکه ورو زما ستاسو نه ګیله به نه وي. تاسو چېرته یو لار بنده کړې ده په کالجونو کې، سکولونو کې، تاسو خبر یئ
اوس خلکو بورډونه لګول دي چې ها پښتو بول نه منای لیکلې پرېږده بول نه منای نو تاسو له ولډ اخیستی دی چې کالج مخې ته ودرېدی چې هلکه دا ولې دا ته ما ورکې کور ناستی ضعیبه تقریر و موږ تقریر اورېدلو تللي وکړو ستا په لارو باندې خلکو دلته باسونه وکړو چې هر لار چې شهره جوړوي یا موټروی جوړوي نو هغه ډایرکټ کته د پنجاب سره لګوي زموږ د خوا علاقې پاتې شي لکه د سوات منګوره والی زموږ د ټول نه غټ مرکز دی په پورې غاړې باندې شهره هغه ځای ته ویسته منګوره لاړه په مخه تاسو دا دغه کړی چې خدای یو دی له وړې را سره په دې سړک کې به ناست یو زه خو درته دا ویم وایي دا درته نه ویم چې نهنګ شه یا ناکشه په ځان دا درته نه ویم چې نهنګ شه یا ناکشه په ځان خو شمشتی خو شه چې لوړ دې تېرولی نه شي دا خو بلکل تاریخي دي فریاد ګروپ ته له ما نومې دی زمونږ دا نشي او زمونږ دغه نشي تا میډیا شته ستاسو چینل شته ستاسو رساله شته ستاسو اخبار شته تا په کور کې ستا زنانه پښتو لیکلی شي په کوڅه کې د خلک لیکلی شي ستا بچي لیکلی شي ما له پښتو دا تاسو قام یې دا کوم کار چې ستا په ذمه باندې راځي او ستا په سر دی او زما په سر دی دا به څوک کوي ته به کور کې خپلې ګورئ زموږ ماشومان دیات ته ورسېده که نه هغه په پښتو کې شماره نشي کولی د شپو ورځو نومونه په پښتو کې نشي ویلی مور ته ترور ته خور ته ورندار ته د پښتو نومونه نشي ویلی د دې نه لاندې دغه څه ده تاسو دا کوشش کړی چې کورودانې ته ووایه مور ته ووایه بل ته ووایه چې خدای خور نه کړی که موږ په یک سر یو ون مین اونلی ون مین ما د پښتو ځانه په خپل کور کې سکول جوړ کړی زما د عمر مشرانې زنانه پکې موږ داخلي کړی او رالی پښتو لیکي او پښتو لولي دا چېرته پښتو داسې ګټلی کېږي چې خان صاحب به سونډی او ما له دا وکړئ تا له څه وکړي هغه دې ورکوي هغه دې ورکوي دا په خواست کېږي دا په منتونو کېږي هسې یو تپوس کوو د هغه ورځ د ماکاوټ شوه که موږ دا ټول خلک راغلی وی د خپلې خپلې برخې روډونه او ټول بند کړی وی چې خدای ګواه دی په خپله دې کړي دی دې غل موږ ته وښه اوس به یې تاسو زور لیدلی خو دلته به دا تقریرونه وشي دا خبرې به وشي ته به داسې لاړ شي زه به داسې لاړ شم سلام علیکم تا سره دی 40 کاله کې چې کومه ډرامه وشوه په دې کې زما په نیز باندې 50% ستا لاس دی 15 د بل چا دی ته د خپل ستا معدنیات وړي ستا د دې کان متر ځای نه دغه وړي د کویلې او سکاره وړي زما نه اخوا هغه زمرود او درنګونه او دا وړي ما یې ورځ روډ بند کړی چې خدای ګواه دی کې رانه ویسې زما ځنګل په کته روان دی پنجاب ته ماته خلاصې د ټول نه غټ ځنګلې دي نو ما یو ورځ روډ بند کړی که نه هغه حکومت په هم هغه وړي هم به ورته زه ماما ما له روډ بند کړه تاسو خپله برخه کار وکړئ چې موږ خو پوه شو که نه چې تاسو څه کار کوئ دا خو یوازې د تقریر خبره نه ده ځکه فریاد کې نو راځئ ما خو تاسو ته ووایي چې د دارا سکندر نه واړه تر ننه پورې لاول به ما دا نه پوه کوئ چې په موږ دا بلوس ولیکېږي په بل چا نه کېږي یورپ مالداره ملک دی امریکا مالداره ملک دی هلته خو دا بلوس نه کېږي نو په دې غرض د ملک باندې ولې نو لاول ته خپله جغرافیه معلومه کړه ته وهلو خورې په جغرافیه باندې ته خپله جغرافیه معلومه کړه چې د ویدونو په ورځ کې ستا جغرافیه څه وه بیا دې خوا د کوشانو په وخت کې ستا جغرافیه داسې راځه احمدشاه بابا ته راځه دې ته راځه دې ته راځه تر نن راورسه دا وګوره چې ستا جغرافیه څونه ډېره شوې ده څونه لږه شوې ده چا دنه څنګه تروړلې ده ولې تروړلې ده که نه د بامزۍ د حکومت د درانیانو حکومت د احمدشاه بابا د اولادي حکومت دا په کشمیر کې و په اونځه کې و دا په ګلګیت کې و دا په چیلاس کې و دا په کوستانونو کې و شیرشاه بابا تا ته په څه شی دی روهتاس کې قلا ولې جوړی خو هغه ستا یو کرښه راښکلې ده که نه چې ستا جغرافیه دې ځای پورې ده ته رالې هغه ټوپۍ دې د سر نه لرې کړه اټک دې ما ته په خپله پوله کړو هغه جغرافیه نه ګورې تا یو ورځ په دې څه اړتال کړې روډونه دې بند کړي یو ور څه دې بند کړي دي چې میوالي ولې لاړه اټک ولې لاړ
دغه داود خیل او عیسی خیل او پلان دا ولې لاړه سي چلو نو دغسې د دغه کټي راوړي کېدای شي دا نور وطن د سبا اوالي نو دا خان صاحب ډېر قدم اخیستی دی محمود خان خدای دې په دین دنیا شته کړي یو ډېر لمونږ چې هېر شوي او بلکې جرګه یې رشو وه د خلکو چې جرګه څه ته وایي دا یې ښه کار کړی په خپله درون وجود تللی او هر مشر ته یې په خپل لاس کارډ ورکړی د دې نه خو څه کار وکړي اوس دا جرګه که د دې پورې چې ماما مونږ تلي وو هغه خلک ډېر مېلمه دوست او غوښې ورکولې او ماما مونږ 2-3 ورځې وویستې نو راځئ ولې خلک راپورې به بیا خاندي یا چې مثال ورکوي پښتنو هغه جرګه دی خیال دی راځئ چې نران شو خپله زنده کې خپله برخه کار وکړو که ته د ګولۍ نه هېرېږې د لوړ نه هېرېږې د وهلو نه هېرېږې مه هېرېږه بې لوړ او بې بندولو دې هغه وژني نو چې هغه دې وژني نو ځان په خپله ولې نه وژني دا دونه ښه حکومت دی چې موږ به دا دی که خبره وکړو حکومت له زما د غمه خوب نه ورځي نو وایي به چې دې خانانو له داسې وکړئ داسې وکړئ خدای ګواه دی چې ستا د ورکولو بند بنا شوې ده خو که په من کې همت وي مور را منډه مامه کړي مبارکي را باندې اخیستي او د دې خاورې ته خپله مور وایو هېڅ چلوم نشته پرونی هغه خبره چې پرونی ورځ چې نن مومن ورک نه دی وایي ما ښاماران د غاړې تاو کړل ما ښاماران د غاړې تاو کړل څه چرمښکۍ سئ چې چل سئ دردونه تا لکه 10 کروړه نه تا ته به څوک خو ته هم لکه د ځان هم نه خبره او د خپل اختیار نه هم نه خبره او دغه ډوډۍ یعنې هسې معمولي خبره ستا په اسکول کې ستا بچی دی ولې پرنسپل صاحب لیکلي پشتو میں بات کرنا منع ہے ته تللی په دې پرنسپل پسې ځایي بچي زما بچی پکې سبق وایي پتلون یې اغوستی دی تا خو چې هغه پرنسپل سره هغه ګیله خو دې کړې وې چې لکه ته دې خاورې پوښتنې دا ماشوم پوښتن دی زه پوښتن ته په دې ژبه پابندي ولګې ځایي بچي پرنسپل صاحب به خفه شي دا کم دی نو وخت لږ دې مشرانو سره معلومات دي او د هغو عملي تجربه ده موږ خو هسې هغه تماشبین یو نو دومره بس کو چې نو هغه لکه دومره ده چې خدای په خاطر دا جرګه په رښتیا جرګه زمونږ په دغه کې هېڅ غرض نشي موږ واړه خلک چې انتظام به څنګه وي چې دا دومره غټې ککرې مشران انتظام ونه کړي نو موږ به یې څه وکړو موږ خو سپایانو موږ ته حکم کوه الله ګواه دی ما ته نن دا محمود خان وایي چې هلکه ته به سوات ته نه ځې 6 میاشتې د سرزما کار دی حاضر جناب نه دی به ډز کوي موږ به ورله مرغۍ راټولو موږ دغه کولی شو خو د خدای د خاطر باندې د خدای په خاطر عملي قدم خبرې نه او زمونږ ورته دا کېږي او کېږي نو دا څومره وخت نه کېږي نو بهرحال خبرې شته که بیا چېرته وخت نو بیا به لکه دغه وکړو دا د کار خلک دی وایي خلک پیزوان ګړندی بولي خلک پیزوان ګړندی بولي ما په نتکۍ د قلاب رج ونړاونه خلک یې خوار نه مړو خپل زور خو وازمې زه خو ته یم بې کفنه دې وژني نو کفن سره مړ شه که نه چې خامخا څوک جنکۍ خو دې په سندرو او په ساندو کې یاد کړي که نه داسې قبر ته بیا څوک دواله نه ځي نو بهرحال تاسو دې خدای په دین دنیا خوشحاله کړي خدای پاک دې زموږ په دې جرګو کې په دې منډو ترړو کې برکت واچوي ښکلی خلک پکې دی نو ډېره مننه او وایي دعا کوه دعا به کوم او که مې وربشه د نصیب ورا به شمه سلام علیکم مننه